ایمان پلورونکي 125مه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. یو بل صلاح الدین پر دغه ځمکه را پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه ځمکه را پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبی د رښتینو کیسو په ترڅ کې په تیره برخه کې تاسو واورېدل سلطان صلاح الدین ایوبی پریکړه کړې وه چې د صلیبیانو په غټ مرکز بیروت باندې به حمله کړي، خو هغه علي بن سفیان ته وویل چې د بیروت حالات باید ته ماته راوړې چې هلته څومره صلیبیان دي او د هغوی نظم او ترتیب څه ډول دی. او همدارنګه سلطان صلاح الدین ایوبی له علي بن سفیان څخه وغوښتل چې د عز الدین مسعود په اړه هم معلومات ورته وړاندې کړي. ورونو همدارنګه د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل چې اسحاق وویل آیا تاسې هم رښتیا خبره کوئ؟ د صلیبیانو د ډلې مشر وویل اسحاقه که د شهزادګانو په څیر د ژوند غواړې نو زما وړاندیز قبول کړه، زموږ سره ولاړ شه. هغه کار چې د دوی لپاره یې کوې هغه زموږ لپاره وکړه. زر او ملغلرې به درکړای شي، د میرینیا او باربرا په څیر بې شمېره نجونې به ستا خدمت کوي. اسحاق وویل زه د صلیبیانو لپاره کار وکړم؟ د صلیبیانو د ډلې مشر وویل که نه یې کوې نو په بندیخانه کې به د ژوند شپې او ورځې تېروي او هلته به ډول ډول عذابونه درکول کېږي. ورونو کله چې اسحاق په دې باندې پوه شو چې پرته د دې کار څخه بله لاره او چاره د خلاصون نشته، نو ویې ویل زه به ستاسې په ډله کې شامل شم، خو تاسې به څرنګه په ما باندې اعتماد وکړئ چې په خپله خوښه ستاسې لپاره خدمت وکړم. د صلیبیانو د ډلې مشر وویل موږ د داسې ځواک څښتنان یو چې په خپله سیمه کې خو څه چې په خپل کور کې هم له موږ څخه پټېدلی نه شي. او ته څه فکر کوې چې ستاسې په هېواد کې چې څومره جاسوسان دي آیا هغوی ستاسې د ملک نه دي؟ په 10 کسانو کې 2 تنه صلیبیان او نور ستاسې ورونه دي. په هغې کې یو هم موږ ته دوکه نه راکوي، ځکه هغوی په دې پوهېږي چې د داسې انسانانو پای څه وي. موږ یوازې هغه نه وژنو بلکې لومړی ماشومان، بیا مېرمنې او له هغه وروسته خپله، او کوم چې زموږ سره د خپلې وفادارۍ اعلان وکړي. موږ یوازې هغه نه وژنو بلکې لومړی ماشومان، بیا مېرمنې او له هغه وروسته دی وژنو، او کوم چې زموږ سره د خپلې وفادارۍ اعلان وکړي د هغه لپاره دا دنیا جنت شي، او کوم چې په دې لاره کې ونیول شي او یا ووژل شي د هغه د کورنۍ د ژوندانه ټولې اقتصادي ستونزې موږ ورپوره کوو. اسحاق وویل ما ته د فکر کولو وخت راکړئ او دا هم راته ووایي چې تاسې به کله له دې ځای څخه روانېږئ. د ډلې مشر وویل د نن شپې په اخر کې خو ښه فکر وکړه، د انکار په صورت کې به ته له ازادۍ څخه محروم شي. اسحاق وویل په دې ښه پوهېږم. د صلیبیانو د ډلې مشر وویل راز به هم ښکاره کوي کوم چې سلطان صلاح الدین ایوبي ته یې درسول اراده لري. اسحاق وویل هغه به هم ستاسې تر غوږو تېر کړي، لاسونه او پښې یې ور خلاص کړل او ازاد یې پرېښود، ځکه چې د هغه د تېښتې امکانات بالکل ختم شوي وو. که تېښتېدلی هم وای ژوندی نه شو رسېدلی. ورونو 2 میاشتې وړاندې عز الدین مسعود د شهید نورالدین زنګي د کونډې رضیا سره واده کړی او د هغې یوازې او یوازې مقصد دا و چې د عز الدین مسعود او سلطان صلاح الدین ایوبي پوځ یو ځای شي، خپلمنځي جګړې پای ته ورسیږي چې وړاندې یې بې شمېره مسلمانان په هغو کې وژل شوي او نظامي قوت یې ضایع شوی، کوم چې په هغې د صلیبیانو د پلانونو مخه نیولی شوی او د خپلو خاورو څخه یې ایستلی شوی. رضیا دا هیله درلوده چې هغه به دا خپله مشاوره کړي، خو د واده په لومړۍ شپه چې د هغوی ترمنځ کومې خبرې وشوې د هغې په امیدونو باندې خاورې واوښتې او هغه یې له څنګ څخه پاڅېده، د کوټې څخه ووته او په بل ځای کې ویده سوه. سهار چې د خپلې کوټې څخه راووته او د ماڼۍ په بڼ کې قدم واهه، وړاندې تلله په کوم ځای کې چې څو نجونې هم ناستې وې چې یو بډۍ خدمتګاره ورته راغله او ویې ویل له دې وروسته تاسې دې بڼ ته مه راځئ. مېرمن رضیا وویل ولې؟ بوډۍ خدمتګارې وویل دا د محترم امیر عز الدین مسعود حکم دی. رضیا وویل که زه د هغه د امر ونه منم نو. بوډۍ خدمتګارې وویل ما ته د بادو کړو وړو موقع مه راکوئ، ستاسې څخه هیله لرم چې د امیر حکم د غاړه کېږدئ. په دې وخت کې یو بله خدمتګاره راغله او د رضیا خواته ودرېدله او ویې ویل عزتمندې له ما سره تشریف یوسئ.
کله چې هغوی دواړه کوټې ته ورسېدلې نو بوډۍ خدمتګارې وویل ما ته د دې حکم شوی چې تل ستاسې په خوا کې واوسېږم او ستاسې څخه څارنه وکړم. د مېرمن رضیې رنګ تک سور شو. د قهر او غوسې له امله یې په بدن خولې راماتې شوې. په دې کې بوډۍ خدمتګارې وویل زه پوهېږم تاسې چې د څه خوب لیدلی و هغه نه پوره کېږي. هغه یوازې خوب وبولئ. ما خپله همراز وګڼئ. په دې ماڼۍ باندې د صلیبیانو سوری پروت دی. ستاسو زوی د هغوی په لاس کې ولوبېده او اوس نوی امیر عز الدین ستاسې خاوند د صلیبیانو ملګرتیا ته لاس اچولی او هغه هم د ده د چارواکو د مشورې له مخې ځکه هغوی د صلیبیانو اخیستل شوي کسان دي. مېرمن رضی وویل د سلطان صلاح الدین ایوبي په هکله د دې ماڼۍ د خلکو څه رایه ده؟ خدمتګارې وویل ښه نه ده خو په ماڼۍ کې د سلطان صلاح الدین ایوبي د استخباراتي ادارې غړي شته. رضی وویل ته خو به د استخباراتو غړي نه یې؟ خدمتګارې وویل ولې نه؟ مېرمن رضی وویل د استخباراتو غړي خپله پېژندګلوي نه کوي. خدمتګارې وویل هو خو ستاسې ژوند موږ ته معلوم دی چې تل مو د اسلام د سپېڅلي دین خدمت کړی او زه د مسلمانۍ په صفت د خپل سر په قرباني هم د دین او وطن خدمت کول غواړم او دا کار یو وسیله ده. مېرمن رضی وویل زه ستاسې د احساساتو درناوی کوم. الله تعالی دې په هر وخت کې داسې ښځې پیدا کړي چې د کلمت الله د لوړتیا لپاره خپل مال او ځان قربان کړي. ورونه چیرې د مېرمن رضی هغه خبره؟ مېرمن رضی وویل زه ستاسې د احساساتو درناوی کوم. الله تعالی دې په هر وخت کې داسې ښځې پیدا کړي چې د کلمت الله د لوړتیا لپاره خپل مال او ځان قربان کړي. د هرې زمانې د مسلمانانو مندې خویندې او بیبیانې دي د مېرمن رضی څخه خپله تګلاره زده کړي چې څومره مجاهده مېرمن وه او څومره بیبیانې یې د اسلام د خدمت لپاره روزلې وي چې د مسلمانانو تاریخ یې څه چې د صلیبیانو تاریخ یې هم په ډېر ښکلي او رڼه رنګ کې یادوي. ورونو د دغسې بیبیانو تاریخ باید را ژوندی شي تر څو د مسلمانو ځوانو او نارینه مجاهدینو تر څنګ پاکې او سپېڅلې خوندې هم وي. هغې پسې وویل محترمې دا یو حقیقت دی چې عز الدین مسعود ستاسې سره یوازې او یوازې د دې لپاره واده وکړ چې تاسې د هغه په بندیخانه کې شپې او ورځې تېرې او د سلطان صلاح الدین ایوبي سره مو اړیکې د تل لپاره وشلېږي. بل دا چې د دمشق خلکو د سلطان صلاح الدین ایوبي پلوي له دې امله کوله چې تاسې هلته وئ. اوس دوی د دمشق خلک د هغوی په خلاف باندې پورته کوي او د دې په نتیجه کې به یو ځل بیا مسلمانان په خپل منځ کې په اخ او ډب سره اخته شي او صلیبیان به په ډاډه زړه زموږ په سیمو باندې یرغل وکړي. مېرمن رضی وویل آیا دا خبره سلطان صلاح الدین ایوبي ته رسېدلی شي؟ خدمتګارې وویل زموږ د ډلې مشر یو پوه او مېړنی تن اسحاق ترکی دی د صلیبیانو د سیمو د لیدلو لپاره تللی تر څو د هغوی د پلانونو څخه هم ځان خبر کړي. مېرمن رضی وویل آیا زه هغه لیدلی شم؟ خدمتګارې وویل انشاء الله چې ضرور به ستاسې سره وګوري. ورونو دغه مخلصې خدمتګارې چې کله مېرمن رضیه د ماڼۍ له پټو رازونو څخه خبره کړه نو حیرانه شوه او د هغه خوب څخه راویښه شوه کوم چې د حلب د حکمران عز الدین سره د واده کولو په وخت کې لیده. مېرمن رضیه یوه غیرتي او مجاهده مېرمن وه چې د شهید نورالدین زنګي او سلطان صلاح الدین ایوبي په څېر د صلیبیانو لویه دښمنه او په اسلامي امت باندې دردمنه وه. د دې پیغله لور هم په دې ماڼۍ کې اوسېده چې د دې ورسره لیدل کتل نه و شوي. ورونو شمس النساء د خپل پلار شهید نورالدین زنګي د شهادت په وخت کې 8 کلنه وه او ورور یې الملک صالح 11 کلن و چې چارواکو او نظامي منصبدارانو د لاسپوڅې په صفت د اقتدار په ګدۍ باندې کېناوه. خو سلطان صلاح الدین ایوبي په سیمه کې د امن او مسلمانانو د عزت او وقار ساتلو په خاطر د مصر څخه د مېرمن رضیه د کوښښونو په نتیجه کې د دمشق چارې په خپل لاس کې ونیولې. ملک صالح د خپل فوج سره حلب ته وتښتېد او خپله خور یې هم له ځانه سره بوتله. مور یې په دمشق کې هستوګنه غوره کړه. شپه او ورځ د کفارو په خلاف باندې په جهاد کې بوخته وه. شمس النساء 15 کلنه وه چې ورور یې د ژوندانه په اخر وخت کې د خپلې مور سره د لیدلو څرګندونه وکړه او شمس النساء یې ورپسې دمشق ته ولېږله. خو هغې ورسره د لیدلو څخه انکار وکړ او ورته ویې ویل مور دې هغه وخت ستاسې لپاره مړه شوه چې تاسې د اقتدار په څوکۍ باندې کېناستئ او د سلطان صلاح الدین ایوبي په خلاف مو توره پورته کړه. ورونو کله چې شمس النساء بیرته ولاړه نو هلته په رسېدو د ماڼۍ څخه د ورور جنازه یې راووته. اوس د شمس النساء مور رضیه په هغه ماڼۍ کې وه چې زوی یې پکې مړ سوی و. د هغه د اقتدار په څوکۍ باندې انسان مېرمن شوه. مېرمن رضیه د خدمتګارې څخه پوښتنه وکړه چې د هغې لور چېرته ده او د هغې سره لیدلی شي که نه. خدمتګارې وویل
هغه دلته ده، خو تاسو د خپل خاوند څخه پوښتنه وکړئ چې هغه لیدلی شي او کنه. د بندیز په صورت کې به زه د هغې سره ستاسو د لیدنې او کتنې انتظام وکړم. خو په پټه توګه میرمن رضیع وویل تا چې د کوم مجاهد یادونه وکړه آیا زما لیدنه له هغه سره کېدای شي؟ خدمتګار وویل ولې نه؟ میرمن رضیع وویل زه څرنګه یقین وکړم چې تاسو زما سره مرسته کوئ او د بل په اشاره مې په کنده کې نه غورځوئ. خدمتګاره په خندا شو او میرمن رضیع ته یې وویل که زه د امیر لور وای نو په دې عمر کې به د کوم حکمران میرمن وای بیا به تاسو زما نه داسې پوښتنه هېڅکله نه کولای او هر دروغ مو رښتیا ګڼل. خو زما حیثیت اوس داسې دی چې رښتیا هم دروغ ګڼل کېږي. آیا تاسو د دې تجربه نه ده کړې چې رښتیا او د ایمان جذبه یوازې او یوازې د غریبانو په زړونو کې پاتې ده او په راتلونکي وخت کې به دا درته ثابته شي چې تاسو په چا باندې اعتبار کوئ، په یوې غریبې خدمتګارې او که د حلب په حکمران چې ستاسو خاوند هم دی نو ستاسو څخه هیله منده یم چې په ما باندې اعتبار وکړئ او د الله تعالی څخه وغواړئ چې هغه زما او ستا مرسته وکړي او په خپل دین باندې مثابت وساتي. ورونو خدمتګاره د کوټې څخه ووتله او میرمن رضیع د خیالونو په دنیا کې لاهو شو. ورونو 2-3 ورځې میرمن رضیع عز الدین مسعود ونه لید. هغې ته خدمتګاران لاس په نامه باندې ولاړ وو. خوراک او څښاک یې په خپل وخت باندې ورته راته او د آرام او نورو د اړتیاو خیال یې هم ساته او ټولو یې داسې خدمت کاوه لکه یوه ملکه. خو په دې باندې هغه خوښه نه وه ځکه د هغې هیله وه چې د خپلو مسلمانو ورونو سره د جګړې میدان ته ولاړه شي او د هغوی خدمت وکړي یا د مجاهدینو د کورنۍ پالنه سرته ورسوي. خیر یوه ورځ عز الدین د هغې کوټې ته ورغی او ورته ویې ویل د ډېرو کارونو له امله رانغلم، هیله لرم چې خفه نه شي. میرمن رضیع وویل زه ناوینه یم او د دې هیله هم نه لرم چې شپه ورځ له ما سره اوسې. ما خپل نیمایي عمر په یوازیوالي کې تېر کړی دی ځکه شهید نورالدین زنګي به یا په سنګر کې او یا د پوځیانو په تربیت کې مصروف. ورونو د اوس زمانې بیبیانې هم اکثره همداسې دي لکه څنګه چې میرمن رضیع وه خپل مجاهد او غیرتي خاوندان یا په پیرو کې وي او یا د جهاد په نورو خدمتو کې مصروف وي. کله کله خپل کور ته راسي د خپلې بیبي او ماشومانو سره کله کله وګوري. ورونو دا د اسلافو سنت دی چې لله الحمد د اسلامي امارت مجاهدینو دغه سنت را ژوندي کړي. میرمن رضیع هم هغه ته وویل چې زه ناوینه یم او د دې هیله هم نه لرم چې شپه او ورځ له ما سره واوسې. ما خپل نیمایي عمر په یوازیوالي کې تېر کړی ځکه شهید نورالدین زنګي به یا په سنګر کې او یا د پوځیانو په تربیت باندې مصروف او ما به د شهیدانو د کورنۍ سرپرستي کوله او د دې ترڅنګ د هغوی نجونو روزنه به مې هم کوله چې په سنګرونو کې د خپلو ورونو سره په یو صف کې د دښمن مقابلې ته درېږي. زه په کوټه کې بندي نه وم لکه څرنګه چې تاسې کړم. عز الدین مسعود وویل زه دا نه وایم چې شهید نورالدین زنګي خپل ځینې کارونه تاسو ته په سپارلو باندې ښه نه دي کړي، خو زه غواړم چې څوک ونه وایي چې د حلب د قسمت په جوړولو کې د یوې ښځې لاس هم. میرمن رضیع وویل زه داسې شپې ورځې تېرول نه خوښوم ځکه زه ستاسې د حرم لپاره راغلی نه یم. عز الدین مسعود وویل رضیع کوم د ژوندانه شپې ورځې چې تاسې د غازي سره تېرې کړې وې د هغې خیال پرېږده. که غواړې بیرون وګرځې نو د 4 اسونو ټانګه ستاسې لپاره هر وخت ولاړه ده. میرمن رضیع وویل په کومې ماڼۍ کې چې زه اوسېږم په هغې کې د قدم وهلو حق نه لرم نو بیرون ته تګ ستاسې په پرېکړو خو زما په څېر باندې انسان حیران وي. عز الدین مسعود وویل ما دا حکم ستاسې د سلامتۍ لپاره کړی دی. تا ته دا ښه معلومه ده چې د حلب او دمشق ترمنځ څومره جګړې شوې دي. سلطان صلاح الدین ایوبي ستاسې زوی ته ماتې ورکړه او په اطاعت کولو یې مجبور کړ. د هغه د ملګرو په زړونو کې د انتقام ور اوس هم بل دی. هغوی تاسې او سلطان صلاح الدین ایوبي خپل دښمنان ګڼي. میرمن رضیع وویل نو هغوی تاسې هم وژلی شي ځکه چې تاسې هم د سلطان صلاح الدین ایوبي ملګري یاست. آیا دا ستاسې مسؤلیت نه دی چې هغوی مو نیولي وای او یا مو وژلي وای؟ عز الدین مسعود وویل تر اوسه پورې د دې ځای حالاتو ما ته اجازه نه راکوله چې زه دا کار وکړم، خو زه به دا کار ضرور کوم. میرمن رضیع وویل زه نه پوهېږم یو لوري ته وایه که غواړې بیرون وګرځې نو د 4 اسونو ټانګه ستاسې لپاره هر وخت ولاړه ده، هر چېرته چې ځې تللی شي. نو آیا دا خطر ما ته یوازې په ماڼۍ کې ده او که بیرون هم بیرون نشته؟ عز الدین مسعود د ځواب ورکول غوښتل خو میرمن رضیع وویل ما ستا سره واده د دې لپاره وکړ چې شهید نورالدین زنګي کوم مقصد درلود خو هغه ترسره نه شو. نو تاسې او سلطان صلاح الدین ایوبي به لاسونه سره یو کړي او هغه به پوره کړي. نو د دې لپاره ضرور وه
کوم کسان چې ستاسې د سیوري لاندې د ژونداني شپې او ورځې تېروي او د بې اتفاقۍ ورته لمن وهي تاسې هغه په بندیخانه کې واچوئ او یا یې ووژنئ. عز الدین مسعود وویل تاسې شک کوئ چې آیا زه د سلطان صلاح الدین ایوبي ملګرتیا نه کوم؟ میرمن رضیه وویل دا زه په یقین سره وایم چې تاسې د هغه ملګرتیا نه کوئ. نو آیا تاسې ما ډاډه کولی شئ کوم اثرات چې صلیبیانو زما د زوی الملک صالح په وخت کې په دې سیمه کې پرېښي هغه اوس نشته؟ آیا ستاسې ټول مشاورین قومندانان او چارواکي د اسلام سپېڅلي دین او خپلې خاورې ته مخلص دي او که کافرانو ته؟ عز الدین مسعود وویل ته زما میرمن او که میرمن رضی وویل ما چې د کومې ارادې سره ستاسې ملګرتیا غوره کړه هغه ستاسې غوږونه واورېدل او که نور اورېدل غواړې نو دا هم زما له ژبې څخه واوره چې زه ستاسې د اولاد پیدا کولو لپاره میرمن شوې نه یم. زه به په دې سیمه کې ګرځم او د دې معلومولو کوښښ به کوم چې دا سیمه د کافرانو له سوري خوندي ده او که نه زه به مؤثر قدم پورته کړم. عز الدین مسعود وویل زه بیا هم تاسې ته وایم که د خپلو پولو څخه د بیرون د قدم وهلو کوښښ وکړ نو سخت بندیز به د باندې ولګول شي. میرمن رضیه وویل زه ستاسې د حکم څخه ضرور سرغړونه کوم او له بندیز څخه دې نه ویرېږم. ښه دا ده چې ما ته طلاق راکړي. عز الدین مسعود وویل د طلاق تصور هم ونه کړي. ورونو خدمتګارې میرمن رضیه ته وویل موږ د پردې تر شا ستاسې ټولې خبرې واورېدې. اوس چې مو عز الدین مسعود وپېژاند نو بیا د هغه سره د هېواد په نظامي اجتماعي او سیاسي چارو کې خبرې ونه کړه. تل ورسره په خندا خبرې اترې کوه. موږ به ستاسې اراده ترسره کوو او په دې خوښه شو چې هغه تاسې ته د بیرون وتلو اجازه درکړه. زه به ستاسې او د خپل مشر ترمنځ لیدلو او کتلو شرایط برابر کړم. ورونو په دې وخت کې د کوټې دروازه پرانستله شوه. خو دوی چې د دروازې لوري ته وکتل ویې لیدل شمس النساء ولاړه په شونډو یې خندا خو له سترګو څخه یې اوښکې روانې وې. میرمن رضیه پورته شوه او هغه یې په غېږ کې ونیوله او په ژړا شوه. میرمن رضیه وویل دومره ورځې چیرې وې؟ شمس النساء وویل عز الدین کاکا منې کړې وم. میرمن رضیه وویل تا ورځنې د منع کېدو پوښتنه ونه کړه چې ولې؟ شمس النساء وویل هغه ماته کوم قناعت کوونکی جواب رانه کړ. خدای راته وویل چې د مور څنګ ته ورځه او ډېر وخت له هغې سره تېروه. زه ډېر مصروف یم. میرمن رضیه وویل هغه تاسې ته دا ونه ویل چې د هغې څارنه کوه چې څوک ورسره ناسته پاسته کوي؟ شمس النساء د معصومیت په لهجه وویل هغه څه داسې خبرې وکړې خو زه پرې پوه نه شوم. ما ورته ښه کول. هغه راته دا هم وویل مور دې ډېره ضدي وهمي او جګړه کوونکې ده. میرمن رضیه وویل لورې دا معصومیت او ماشومتوب نور پرېږده ته پیغله شوې. زه دا نه وایم چې ته نکاح وکړه. د مجاهدینو د لورګانو په لاسونو باندې نکریزې نه بلکې وینې ښې ښکاري او د ژوندی قوم لورګانې کمې ډولۍ ته پورته کېږي بلکې د هغوی مړي د جګړې له میدان څخه وړل کېږي. ستا بدنصیبي دا وه چې ته خپل ورور او د هغه د سلاکارانو تر سوري لاندې ځوانه شوې یې چې ټول د الله تعالی او د هغه د رسول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه باغیان وو. ستا ورور صلیبیانو ته د دوستۍ لاس ورکړ. هغوی ته یې لاس ورکړ چې ستا پلار شهید نورالدین زنګي د هغوی په خلاف باندې توره پورته کړې وه او د جنګ ډګر ته وروتلی و. ستا د پلار شهید نورالدین زنګي پوځ ستا د ورور په مشرۍ کې د سلطان صلاح الدین ایوبي د پوځ سره په جګړه اخته شو. ستا ورور ته په زوی ویلو شرمېږم. شمس النساء وویل زما ورور خو ویل چې صلیبیان ډېر ښه خلک دي او سلطان صلاح الدین ایوبي د خپل واک لپاره د جګړې میدان ته راوتلی دی. میرمن رضیه وویل ستا ورور نوی ځوان د اسلام د سپېڅلي دین څخه بېخبره د نورو په سترګو یې خپل دوست او دښمن پېژانده. د ځمکې په مخ کوم قوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله نه وایي هغه د مسلمانانو دښمنان دي او تر ټولو زیات خطرناک صورت د هغوی سره دوستي ده. صلیبیانو د حلب، موصل او حرن د واکمنانو سره دوستي وکړه او زموږ قوم یعنی مسلمانان یې په خپلو منځو کې سره تقسیم کړل. د الله بندگان او د هغه د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتیان په ډلو تقسیمول لویه ګناه ده ځکه دا تقسیم په اصل کې هغوی په اخ او ډب اخته کوي. د هدایت د کتاب فرقان حمید څرګند حکم دی چې تاسې په یو صف کې ودرېږئ لکه فولادي دیوال. خو کفارو د عیاشي سامانونه برابر کړل او د هغوی صف یې تیت پرک کړ. لورې زر او جواهراتو، ښځې او شرابو او د واکمنۍ خوب انسان د تل لپاره بیده کوي او دا د شیطانانو کار صلیبیانو وکړ.
شمس النساء وویل مور جانې ته په رښتیا وایه ما دا په خپلو سترګو په ماڼۍ کې ولیدل. میرمن رضی وویل ای لورې اوس هم په دې ماڼۍ کې د شیطان واکمني ده. عز الدین مسعود له ما سره د دې لپاره نکاح وکړه چې ما بندي کړي. ما خو د ده سره د ژوندانه ملګرتیا د دې لپاره خوښه کړه چې خپل منځي جګړې پای ته ورسېږي. او څرنګه چې موږ ټول یو امت یو امت شو، خو په ډېر افسوس وایم چې ما په ژوندانه کې د لومړي ځل لپاره دوکه وخوړه. او دا څه کمه دوکه نه وه. زه خپل مقصد ته په رسېدلو کې د ناکامۍ سره مخ یم، خو که ته زما سره مرسته وکړې هیله لرم چې بریالی به شم. شمس النساء وویل مور جانې تاسې د لومړي ځل لپاره دوکه شوي او زه د لومړي ځل لپاره د اصل حقیقت څخه خبره شوم، نو ووایي چې زه څه وکړم. میرمن رضی وویل د الله تعالی کتاب قرآن کریم او د هغه د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم احادیث وګوره او بیا په هغې عمل وکړه، ان شاء الله بریالیتوب به دې په برخه شي. شمس النساء چې کله د مور څخه جدا شوه نو د هغې په خیالاتو کې لوی بدلون راغلی و. مخکې بې پروا او آزاد خیاله نجلۍ وه، خو اوس یوه باحیا او د الله جل جلاله په لاره کې سرښندونکې مجاهده وه. ورونو شمس النساء بله شپه د عز الدین مسعود خونې ته ورغله او ویې ویل کاکا جانه تاسې ته چا ویلي دي چې زما مور وهمي او جګړه ماره ده؟ تاسې پوهیږئ چې د هغې ژوند څرنګه تیر شوی دی او د هغې دا هیله ده چې تاسې هم د شهید نورالدین زنګي او سلطان صلاح الدین ایوبي په څېر یو لوی شخصیت جوړ شي او د ځمکې پر مخ د هر انسان په ژبه ستاسې نوم وي. هغه په تا دردمن ده او ستا خیرخوا ده. عز الدین مسعود وویل هغه دا فکر کوي چې زه د صلیبیانو دوست یم. شمس النساء وویل هغې دې لوري ته په خبرو کې اشاره وکړه، خو ما د هغې وهم لرې کړ چې تاسې د صلیبیانو ملګري یاست، خو زه ستاسې څخه غواړم چې په هغې باندې غیر ضروري بندیزونه ونه لګوئ. عز الدین مسعود وویل ما په هغې کوم داسې بندیز نه ده لګولی، کله چې غواړې د باندې وتلی شي. خو ورونو عز الدین مسعود د شمس النساء خبرې رښتیا وکړلې. کله چې شمس النساء له کوټې څخه راووتله نو عامر بن عثمان ولاړ و. د هغه عمر 30 کالو ته رسېده او ښکلې ځواني یې درلوده. په تورې وهلو، غشې ویشتلو او د آس په سپرلۍ کې چا ورسره مقابله نه شو کولی. هغه د الملک صالح د ساتونکو ډلې قومندان او اوس د عز الدین مسعود سره و او دی د لومړۍ ورځې څخه په ماڼۍ کې اوسېده. دواړو په خپلو کې د پاکې مینې څرګندونه هم کړې وه، تر دې چې د نکاح کولو ژمنه یې هم کړې وه. خو یو خنډ د دوی ترمنځ و او هغه دا چې عامر بن عثمان د هغوی د کورنۍ خدمتګار و. ورونو څه فکر کوئ چې میرمن رضیه به دلته کوم پلانونه په کار باندې واچوي؟ او آیا د دې ځای حالات به تر سلطان صلاح الدین ایوبي پورې ورسوي؟ او هلته د سلطان صلاح الدین ایوبي په اړه څه فکر کوئ چې آیا هغه به په بیروت باندې حمله وکړي او همدارنګه د اسحاق ترکي برخلیک به څه شي؟ ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به سره له ګټورو او جهادي تفسیرو پر روانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 125 برخې پای.